السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ ستاسو د موبایل که چیرې هینګ کېږي او یا جام کېږي، نو دې حل به په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شئ دې حل لاره راوباسلی شئ، یعنې تاسو حل کولی شئ، دا ستونزه مشکلات حل کولی شئ. که چیرې ستاسو موبایل هینګ کېږي او جام کېږي، نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ د هینګ کېدل او جام کېدل ستونزه یې حل کړئ. نو که چیرې زموږ چینل مې نوی سبسکرایب زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، د په څنګ کې بیل بټن هم ووهئ، او که چیرې ویډیو مو خوښه شي ویډیو تر پایه وګورئ، لایک یې کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ چې پیل کړو. دې لپاره به تاسو موبایل خپل سیټینګ ته راشئ. موبایل سیټینګ چې تاسو کوم ګورئ دې ته به راشئ. کله چې موبایل سیټینګ ته راغلی بیا به تاسو دلته اپلیکیشن پیدا کړئ. په بعضو کې اپلیکیشن منیجر وي، په اپلیکیشن منیجمنټ وي، اپس وي، هر څه نوم چې وي اپلیکیشن به تاسو پیدا کړئ. په دې به کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ اپلیکیشن منیجر، په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړه بیا به تاسو هغه اپلیکیشن ته راشئ کوم چې په انټرنیټ باندې چلیږي، لکه کروم براوزر دی، انټرنیټ براوزر دی، فیسبوک دی، مسنجر دی، واتساپ دی، ټویټر دی، ټول براوزر چې کوم تاسو په انټرنیټ باندې چلوئ هغه ته به راشئ. مثلا زه راځم کروم براوزر ته راځم. کله چې په کروم براوزر باندې کلیک کړم نو دلته کروم براوزر یو تاسو د سټوریج ګورئ، په سټوریج باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سټوریج کلیک وکړه دلته دوه شیان راځي، یو پاسنۍ مینیج سټوریج دی، بل کلیر کیچ دی. په د پاسنۍ باندې به هېڅ تاسو غرض نه وهئ. که چیرې په دې باندې تاسو غرض ووهئ هغه کلیر کړئ، له منځه یوسئ، نو بیا دلته تاسو کوم چینل لاګین کړی یا هم فیسبوک آی ډي لاګین کړی او ټوله هر څه کلیر کېږي. نو د لاندنۍ هغه شیان دي په خپل اندازه یا څو ام بي، 10 ام بي، 20، 30، 40، 50 ام بي په هر اندازه دلته راځي. کلیر کیچ ډیټا دا هغه شیان دي چې دلته وایرس په شکل ستاسو براوزر ته راځي، ستاسو موبایل هینګ کوي، جام کوي، دا هیڅ تاسو ته فایده نه لري. تاسو به دغه څنګه کوئ؟ کلیر کیچ دا باندې به کلیک وکړئ، دا کلیر شو. یو دویم به بل براوزر ته تاسو هم لاړ شئ چې کوم په انټرنیټ باندې چلوئ. مثلا زه غواړم فیسبوک، دا هم په انټرنیټ باندې چلیږي، یعنې ام بیان ته ضرورت لري. دلته به راشئ سټوریج باندې به کلیک وکړئ. کله چې سټوریج باندې کلیک وکړئ ما درته وویل چې یو کلیر ډیټا دی، بل کلیر کیچ دی. کلیر ډیټا باندې به هېڅ غرض په دې سره هېڅ تاسو کار مه لرئ. که چیرې دې سره کلیر ډیټا باندې تاسو دا له منځه یوسئ نو ستاسو چې څومره آی ډي لاګین کړي وي ټولې به لوګ آوټ شي، ټولې به ختمې شي. ختمېږي نه، بیرته لاګین کېږي، خو یوازې فیسبوک څخه به لوګ آوټ شي. کلیر ډیټا باندې هېڅ غرض مه وایئ. دلته دوهم لاندې اپشن دی کوم چې تاسو ګورئ، کلیر کیچ. کلیر کیچ ډیټا دا به تاسو کلیر کوئ، اولنۍ به نه کلیر کوئ. کلیر کیچ باندې به کلیک وکړئ، یعنې دا د یو وایرس په شکل وي. ګوره دلته دا ام بي دا د ساس چې 0 شو. بیا به تاسو یو بل براوزر ته لاړ شئ، هلته به هم دا کار وکړئ. راځم مسنجر باندې، مثلا په دلته هم دا کار کوم. سټوریج ته به راشئ، سټوریج کې به د لاندې کلیر کیچ باندې کلیک وکړئ. کلیر ډیټا باندې کلیک نه کوم ځکه بیا آی ډي لوګ آوټ کېږي. بیا به مسنجر ته راشئ، په مسنجر کې سټوریج ته به راشئ، سټوریج کې لاندې به تاسو ګورئ کلیر کیچ. خالي کلیر کیچ ډیټا چې کومه ده دا به تاسو کلیر کوئ. یو بل براوزر ته راشئ. که چیرې تاسو ته توانایي لرئ ټولو اپلیکیشنو کې هم دا شم کولی شئ چې په همدې طریقه تاسو د کلیر کیچ ډیټا چېرته رانیول شوی دی. زما موبایل اوس اپډیټ دی ځکه دلته د کلیر کیچ ډیټا کمه ده. په اکثره موبایلونو کې دا ستونزه زیات څو ام بي وي، 10، 20، 30، 40، 50 ام بیانو پورې ځای نیولی وي. نو ما موبایل اوس اپډیټ دی ځکه د کلیر کیچ ډیټا کمه ده. نو دا چې دا فالتو شیان دي ستاسو موبایل ته فایده نه لري، ستاسو موبایل ته ضرر رسوي، ستاسو موبایل هینګ کوي او جام کوي. نو په همدې طریقه تاسو ټول براوزر او اپلیکیشن صفا کولی شئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کومنټ وکړئ. په اخر کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د څنګ کې بیل بټن ووهئ. د ویډیو کتل څخه مننه.